2 کاله وړاندې د وږي په نهمه د امریکایي ځواکونو وروستی پوځي له افغانستانه ووت. امریکا د ناټو د غړو هیوادونو په مشرۍ د 2001 کال د اکتوبر په 1 له ترهګرۍ او نشهیي توکو سره د مبارزې او د امنیت او بشري حقوقو د تأمین تر شعار لاندې پر افغانستان برید وکړ. خو په افغانستان کې له سخت وسلوال مقاومت سره مخ شو او تر 20 کاله خونړۍ جګړې وروسته یې خپل پوځیان د دوحې تړون له مخې له افغانستانه وایستل او اوس اسلامي امارت بیا واکمن شو. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانانو لپاره دا ورځ څومره مهمه ده او د امریکایانو له وتو وروسته د افغانستان وضعیت څنګه دی؟ سلامونه، وخت مو په خیر. زه عبدالرقیب سالم او تاسو د پژواک لیدلوري خپرونه ګورئ. په نن بحث کې د سیاسي چارو شنونکی ادریس محمدي زازی صاحب، د سیاسي چارو بل شنونکی قاری سعید خوستی صاحب او د سکایپ له لارې د چارو شنونکی احمد خان اندړ صاحب را سره ملمانه دي. تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایم. خدای مو راوله. پیل محمدي صاحب له تاسو کوو. امریکا ولې افغانستان ته راغلې وه؟ مننه کوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تاسو ته سلامونه نیکې هیلې خوستی صاحب ته، اندړ صاحب ته، ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورئ، امریکا یو واضح مشخص یو کرښې کې راټوله شي داسې مفهوم داسې لغات نشته ورته. اول خو دا چې روسیې دلته په ویتنام کې امریکا سره ګوته وکړله او ویتنام ورته په خپو درولو، هلته امریکا ته شکست پکې ورکړو. ویتنام امریکا دلته افغانستان ته ورپسې راغله د یو چا په واسطه باندې او د چا په ذریعه باندې، یا مالي کومکونه یا بل کومکونه روسیې له دې نه پسې واخیستله. بیا فلم سره را جوړ کړلو، سیستم را سره را جوړ کړلو چې تر څو څنګه کولی شي خپل ځان دلته په دغه آسیا په دغه موقعیت کې ځان ته ځای سره پیدا کړي. خبره دلته دا ده چې بیا هم په داخل کې داسې اشخاص ورته پیدا شول، داسې خلک ورته پیدا شول چې هغوی د امریکا د راتګ لپاره زمینې سره برابرې کړلې. زه هېڅ کله هم ما نه دی ویل چې دلته د افغانستان په ړنګولو کې یا د پاکستان قصور و یا د امریکا قصور و یا د ایران قصور و یا د فلانکي ملقت قصور. چا قصور و تاسو؟ زه وایم دلته که امریکا راغلی وه، دلته که پاکستان راغله ده، دلته که هندوستان راغله، دلته که د بهر هر مملکت عمله کړې ده، دلته داخلي اشخاص هغوی ته لاره جوړه کړې. هغه نفر مشخص دی پکې، هغه نفر پکې ګناهګار ده، هغه وطن پلورنه کړې ده. چا کړې تر اوسه پورې فکر کوئ؟ هغه تاریخ لیکل شوي دي. هغه یو نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، یو تحریک، 2 تحریک، یو حزب، 2 حزب نه دي. هغه مشخص کې هغه ته کېناستل چې مکمل کتابونه فلسفي مجالې ور باندې. صحیح. امریکایان راغلل 20 کاله دلته موجود ول، اوس ووتل. ستاسې په ګمان او فکر باندې د دوی راتګ او وتل څنګه په عین وخت کې دومره؟ زه ستاسې اول سوال ته غواړم چې مکمل شي. مهرباني. خبر دلته شوه چې امریکا راتګ ته زمینه ولې برابره شوله. دې سوال نه هم مهم سوال دغه دی چې د طالبانو د پیدا کېدلو ته زمینه ولې برابره شوله. خو مولوي صاحب د الله پاک جنتونه نصیب کړي، هغه یو جومات کې به لمونځ کولو، تراویح به یې کولې، ختمونه به یې کول، کلي خلکو ته مدرسې قرآن عظیم الشان ښودلو. هغه ته څه ضرورت و چې هغه قیام وکړي؟ خو هغه د هماغه وخت د مجاهدینو هماغه کړنو مجبور کړلو، داسې کړنې چې تاریخ په لیکلو باندې شرمېږي. فی الحال زه په یادونو باندې شرمېږم چې داسې کړنې سره وکړلې، داسې افکار په جامع کې سره تیت پاشان کړل، داسې خلک سره وروزل، قوم کوڅه په کوڅه، لشکر په لشکر سره په جنګ واچول، تپه په تپه په جنګ واچول، غرب په جنګ واچول. ولې دا کار کاوه امریکا؟ ولې کاوه؟ ستاسو نظر څه دی؟ دلته دې لپاره کول چې تر څو دلته اوضاع ناامنه کړي، تر څو دلته د خپل راتګ لپاره زمینه برابر کړي، تر څو دلته زمینه ځان ته مساعد کړي، تر څو امریکا افغانستان ته راشي. هغه پروګرام سره کینسل شولو، د طالبانو تحریک سره شروع شولو. طالبانو تحریک د دې لپاره شروع شو تر څو انصاف، عدل، قانون، انساني بشریت دا ټول ته شي احترام قایل خلک را پیدا کی سره. ځکه د مجاهدینو د کړنو څخه خلک پوز ته راغلي وو. زه څه درته چې قلم د پلیکلو باندې شرمېږي، کاغذ پر باندې لیکلو شرمېږي، او زه فل حال پیادونو باندې شرمېږم چې امریکا افغانستان ته په داسې حالت کې راغله چې اسلامي امارت حاکم وو، هغوی برید وکړ. ښکاره یې دوی ویل چې تروریزم سره جګړه کوي، امنیت تامینوي، د بشري حقوقو تامین برخه کې کومک کوي. آیا دغه خپل ښکاره شعار ته ورسېدل په افغانستان کې دوی؟ هغوی څنګه راغلل؟ کله چې 2009 د سپټمبر باندې هلته دغه وشوله، حمله وشوله په ټوینز بلډینګ باندې حمله وشوله. هغوی په یو میاشت کې
د یو میاشت نه کم وخت کې دغه دا ثبوت کړله چې دا القاعده کړه ده او القاعده چیرته ده په افغانستان کې ده چې د تاریخ تر ټولو شرمنده کوونکې شرمونکې ټوک یعنی کمیډي موضوع سناریو هم دا وه چې هم هندوان ور پورې خاندي هم یهودان ور پورې خاندي هم بني اسرائیل ور باندې خاندي هر مذهب هر دین هر فیلسوف هر سیاسون ور پورې خاندي چې امریکا دا خو خپل جوړ کړی سناریو وه بلډینګونه د خپل سره والو زول و د افغانستان باندې چې ترڅو ته څنګه وکولای شي افغانستان تر سره لاړ شي اما سی وکړل د افغانستان ته راغله ډیره مننه دا چې امریکا مهرباني یو خبره هغه دلته د ملت جوړونې په نوم باندې راغله چې دلته موږ ملت سازي کوو نیشن بیلډینګ کوو خلکو ته تعلیم او تحصیل حقوق بشر او مساوات او عدالت او انصاف ورسو په د شل کلونو کې د یو قانون ماتوخه چې عدالت او انصاف او بشریت د سازماندهي کړی وي او خپل آداب ته سره رسیدلی وي سره د دې چې 48 مملکتونو تر عنوان لاندې راغله سره د دې چې ناتو سره راغله سره د دې چې دلته د بمونو مور استعمال کړل سره د دې چې دلته ناورین د جرمونو راوړل بیا هم یو مثبت پیل ماته وخی چې امریکا په د شل کلونو کې ماته وخی چې د بشریت په حق کې د انسانیت په حق کې د بشر دوستانه په حق کې د ملت جوړونې په حق کې یا د کلن په هغه موضوع کې چې امریکا شل کلونو کې دلته راغله او موجود لرلو 1% یو حاصل کړی ډیره مننه خوسته صاحب تاسو فکر کوئ افغانستان ته ولې امریکا راغلی وه بسم الله الرحمن الرحیم سایل صاحب تاسو ته محمدي صاحب ته اندر صاحب ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم ګورئ امریکایان لکه مخکې چې محمدي صاحب واضح کړ امریکایان افغانستان ته چې راغلي وو امریکایانو دلته په افغانستان کې اهداف درلودل د امریکایانو د راتګ نه مخکې که چېرته موږ د امریکایانو تاریخ د مطالعې لاندې ونیسو د امریکا بریتانیا فرانسه او د ایټالویانو همداسې د روسانو په دې تیرو تقریبا 12 پیړیو کې که چېرته د دغې امپراتوریو تاریخ موږ تاسې د مطالعې لاندې ونیسو موږ تاسو ته ډېره ساده ځواب په لاس راځي چې دغه امپراتورۍ چې دي دا چې کله هم هیوادونه استعماروي هیوادونه د خپلې سلطې لاندې راولي د دوی هدف څه وي طبعا کله چې دوی دا هیوادونه استعماروي یا په تیر کې استعمار کړي دي اشغال کړي دي نو شعارونه هم لري د دې هیوادونو د ایل کولو دپاره یا د هلته د ولسونو د ایل کولو دپاره دوی ډول ډول شعارونه لري داسې غوړه او غولونکي شعارونه تر څو هلته ولسونه راخپل کړي او د ولس په منځ کې چې کوم د مقاومت روحیه وي هغه وځپل شي نو شعارونه خو مخته محمدي صاحب خبره وکړه چې دلته چې کوم شعارونه دوی ورکول هغه په عمل کې پیاده نه شول په عمل کې هیڅ هم نه و او چې کله امریکایانو ګټه په دې کې وه چې افغانستان پرېږدي نو خپل شعارونه خپل کوم څه چې دوی ارزښتونه بلل هغه یې هر څه پرېښودل او دې ځای نه خپې سپکې کړې د امریکایانو افغانستان کوم اهداف دوی ترلاسه کړل دلته دوی په افغانستان کې دوی دا جلا بحث ده چې کوم څه دوی ترلاسه کړل خو اول به په دې باندې بحث وکړو چې کوم اهداف دوی درلودل په افغانستان کې د دوی هدف دا و چې د افغانستان دا د منځنۍ اسیا دپاره د اسیا دپاره د یو د زړه حیثیت لري ستراتیژیک موقعیت د افغانستان ذخایر د افغانستان قانونه د افغانستان د بام نه د ګاونډیانو کنټرول دا هغه اهداف چې امریکایان دې ځای ته راغلل او امریکایانو د راتګ پلان چې و دا په 2000 لومړي کال کې هم نه و جوړ شوی دا ډېر پخوان امریکایانو پلان درلوده چې دغه ساحه دوی ونیسي او دغه ساحه د خپل کنټرول لاندې راولي او افغانستان ته امریکایان د 100 کلونو دپاره راغلي هم نه وو تاسې به د خلیلزاد مرکه اورېدلې وي خلیلزاد ویلي وو په یوه مرکه کې چې موږ افغانستان ته نه د چا په خوښه راغلي یو نه د چا په خوښه وځو موږ په خپله خوښه خو زازي صاحب اشاره وکړه چې دلته ځینې اشخاص او افراد حتی ډلې دا زمینه برابره کړه چې امریکا افغانستان ته راسي ګوره هغه بیا جلا بحث ده یو د زمینه سازۍ بحث ده یو د هیواد سره د خیانت بحث ده یو د اشغال او د غلامۍ بحث ده هغه جلا بحث ده یعنی موږ امریکایان چې دلته راغلي دي هغه په خپله راغلي دي په خپله خوښه راغلي دي خپل ارزښتونه یې درلودل خپل اهداف یې درلودل ستاسې نظر قاري صاحب څه دی چې امریکا افغانستان کې اهدافو ته ورسېدله ګورئ دا بیا جلا بحث ده چې امریکایان افغانستان کې اهدافو ته ورسېدل او که نه امریکایان افغانستان کې هغه لوړ اهداف چې دوی درلودل هغې ته امریکایان ونه رسېدل
د دوی لوړ اهداف دا و چې دغه سیمه دوی د خپلې سلطې او کنټرول لاندې راولي، د دې ځای نه چین، روسیه، ایران، پاکستان یا نور هیوادونه د نظارت لاندې ونیسي، کنټرول یې کړي. همداسې دغه ساحه کې چې کومې زیرمې دي هغه زیرمې دوی ترلاسه کړي. د امریکایانو د ټولو، یوازې د امریکایانو نه، د ټولو امپراتوریو تاریخ که تاسې وګورئ، د دوی د ښه عیش و عشرت چې ده، د ښه ثروتمندي چې ده، دا د غریبو د خوارو ملتونو په سرمایو باندې ده. تاسې د افریقا هیوادونو ته لاړ شئ، تاسې د خلیجي هیوادونو ته که چېرته لاړ شئ، یا نور هغه هیوادونه چې د امریکایانو یا د لویدیځ د سلطې مستقیمې غیر مستقیمې سلطې لاندې دي، د هغوی هغه منابع، د هغوی هغه زیرمې، هغه دوی په داسې ظالمانه ډول لوټي چې سړی حیرانېږي ورته. دا اوس په افریقا کې یو افریقایي هیواد نایجیر کې دی، د فرانسویانو په خلاف چې کوم د فرانسویانو غلام نظام چې کله ونړېدو، فرانسویان دې ته تیار دي حتی چې په نایجیریا باندې برید وکړي، د نایجیریا په فوزي حکومت باندې برید وکړي. ولې؟ ځکه د هغه هیواد نه د فرانسویانو هغې منابع لوټل، هغې هلته منافع وو. تاسې وایاست چې امریکا افغانستان کې خپلو اهدافو، لوی اهدافو ته ونه رسېده، چا یې په مقابل کې مقابله وکړه چې دوی پرې نه ښودل چې افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسېږي؟ مقابله کوونکي خو واضح دي، دغه ملت نه، دغه افغانان و چې په مقابل کې راپورته شوله. افغانان ګوره، دا د افغانانو تاریخ، د افغانان چې دی په هر لحاظ به کمزوري خلک وي. موږ ډېرې نیمګړتیاوې لرو، ډېرې کمزورۍ لرو، او متاسفانه به ووایم چې ډېر وخت موږ ډېرې د روسان موږ مات کړل، د ملت مات کړل. ولې د روسانو د ماتې نه وروسته موږ په دې ونه توانېدو چې یو قوي افغانستان رامنځته کړو، یو قوي نظام رامنځته کړو. همداسې په تیر کې که چېرته سړی مطالعه وکوي، دا د موږ نیمګړتیا ده، خو د افغانانو ټولې نړۍ دا منلې ده، ټولې نړۍ دا تسلیم کړې ده. دا یو مسلم حقیقت دی چې افغانان هیڅکله هم پردی په خپله خاوره نشي برداشت کولی. دا افغانان و، دا ملت و چې د دې خلکو په خلاف راپورته شو. او ګورئ که چېرته موږ تاسې په خپل د عقل د تحلیل نګاه نه مخکې لاړ شو، خپل فکر وکوو، ممکنه نه ښکاري چې امریکایان او د کابل اداره چې در نیم لکه اردو یې درلوده، کمانډویان یې درلودل، د صفرونو قطاعت یې درلودل، د ملي امنیت ځواکونه یې درلودل، KPF یې درلودو، استخباراتي دستګاه فعاله وه، په تخنیکي برخه کې، په هره برخه کې دوی ډېر فعال وو. دا یعنی عقل بیخي دا نه تسلیموي چې دا خلک د مات شوي وای، خو چا مات کړل؟ ملت راپورته شو پسې. په 11 ورځو کې د ټول نظام سقوط، دا په څه معنا؟ دلته د دوحې هوکړه د یادولو ده چې امریکایانو سره مذاکرات وسول، سره کېناستل، بالاخره دا لاره برابره هدف دا و چې د امریکایانو په مقابل کې یا د امریکایانو د ګوډاګي نظام په مقابل کې ملت راپورته شوی و. دا د یوې ډلې د یوه فرد کار نه و، او نه دا د یوې ډلې د یوه فرد په واس پوره و. دا د ملت زور و، د ملت مقاومت و، د ملت خوښه همدا وه چې دا نظام یې نه غوښتو، د امریکایان یې نه غوښتل په دې هیواد کې چې دلته دی وای. همدا دلیل و چې دا خلک د منځه لاړل، نظام د منځه لاړو، امریکایانو. ډېره مننه. اندر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې امریکا افغانستان ته د څه لپاره راغلې وه؟ سلام علیکم تاسو ته، تاسو د پروګرام قدمونو مېلمنو علي صاحب او کلي محمدي صاحب ته وړاندې کوم. ګورئ، د تاریخ په اوږدو کې زموږ ګران هېواد افغانستان د زبرځواکونو د یرغلونو لاندې راغلی ده. د تقریبا د یوه نیمې پېړۍ مخکې کله چې ځینو لښکرکشیو او زبرځواکونو زموږ په هېواد حملې کړي، هغه د جغرافیې د زیاتولو د نیولو په خاطر وه. خو وروسته چې صنعتي انقلابونه په دنیا کېږي، صنعت مخکې کېږي، په جهان کې سیاسي، اقتصادي او سړې جګړې پیل کېږي چې انګریزانو هم زموږ په هېواد باندې یرغل کړی ده، او د روسانو هم، امریکایانو هم. د دوی اهداف معلوم دي چې افغانستان د جیوپولیټیک څخه استفاده وکړي او د دغه جغرافیایي موقعیت نه چې تاسو ګورئ د یو سنګر په شان باندې د شرق او د غرب په بلاک په منځ کې زموږ ګران هېواد پروت دی او د معدنونو نه ډک. دا علت و چې په دې 100 کلو کې دغه زبرځواکونو زموږ په خلکو یرغلونه کړي دي، زموږ ولس یې
شهیدان کړي دي او ډېرې غلاوې هم شاید کړي چې افغانان ترې خبر نه دي. دا واضح خبره ده چې دلته دوی مخکې بسترسازي کړې ده، د خپلې خوښې ګوندونه یا خلک جوړ کړي دي، مصنوعي خلک چې د افغانانو خوښه نه وه. هماغه علت چې دوی د دوستۍ په نامه هم کوشش کوي چې افغانستان ته راسي. راځم د تاسو مشخصې پوښتنې ته، امریکایانو یو استخباراتي غړي کتاب لیکلی، ویلي چې 80 کاله موږ سرمایه‌ګذاري کړې ده، په مجاهدینو باندې ډېره سرمایه‌ګذاري کړې او دلته د پاکستان طریقې ډېرې هلې ځلې کړې دي چې څنګه دوی افغانستان ته قدم راکېږدي وراسي او په دې باندې بریالي هم شول. دلته راغلل. د اول خو به دا وایم چې د زبرځواکونو یوه لویه فورموله دا ده چې د ټولنې هغه فاسد په خلکو کې رټل شوي خلک حاکمان کوي چې امریکا همدا کار وکړي. دلته خپله لوبې ترسره کولې، د افغانستان معدنونو څخه شاید غلاوې کړي، د امریکا د ایران، د چین، د روسیې سره په تقابل کې اوس هم کوشش کوي زموږ هوایي حریم په لاس کې ده. لا یې هم لاس نه راخلی صاحب، په پوره توګه موږ استقلالیت نه ترې اخیستی. البته د ښاغلي ملا صاحب محمد یعقوب مجاهد د خبرو په بنسټ دوی هلې ځلې ډېرې کوي چې دا سیمه په لاس کې ولري. د دوی راتګ یو بهانه وه. یعنی امریکا اوس حضور اندر صاحب حضور په اړه څه وایاست؟ اوس ستاسو د وروستۍ خبرې ته په اشارې حضور یې اوس څه ناڅه احساس کیږي؟ ولې نه؟ امریکا تاسو ولیدل چې ښاغلي ستانکزي صاحب ویلې د طالبانو اړیکې د امریکا سره 2009 کال نه شروع شوي دي. نو زه بیا وایم چې افسوس په هغه ځوانانو چې په دواړو خواو کې چې هم د تش په نامه د جمهوریت سربازان او افسران او هغه طالبان چې په 2009 کال نه همدې خوا وژل شوي دي، دا ټول د استخباراتي لوبې وې چې د واک ته رسېدلو هلې ځلې وې. دا خو یو واضح خبره ده چې افغانان یې غولولي دي، دلته لوبې روانې، لوړې لوبې چې د افغانانو سیاسي سطح له دې نه ټیټه وه او دا لوبې شاید اوس هم ادامه پیدا کړي. زموږ کله چې زموږ هوایي حریم په لاس کې د روسیې سره اړیکې، همداسې د چین سره، د ایران سره ټول اړیکې کنټرولېږي. دا چې دوی کله کله وایي چې افغانستان کې القاعده ده او داعش راغلي، دا ټول دروغ وایي. دوی هر څه له دې قوي ټکنالوژي له لارې نه کنټرولولی شي. په افغانستان کې په دې 100 کلو کې 1 میلیون انسانان ووژل. زموږ د خلکو منځ کې نفاق، تفرقې واچولې. زموږ ډېر کدرونه د دوی د لاسه چې ښه مذاکرات یې په وروستیو کې د افغانانو ترمنځ په مخ ونه تلل، لکه څنګه چې قاري صاحب خوستي ویلې په 11 ورځو کې دا څه قسم حکومت چې ړنګېږي. خو دې کې ټولو کې د امریکا او د هغوی د هغو مهرو، د هغو جاسوسانو چې څوک وزیران وو، څوک رئیس جیسایي وو، څوک په یوه چوکۍ وو، دا ټول د دوی لاس وو چې او غوښتل یې نه چې سمه سوله ترسره شي. که چیرې امریکا غوښتلی نو د جمهوریت له لوري به هغه ماشومان د داړهمارانو زامن چې اصلا افغانستان ته وفادار نه وو، د افغانستان د خلکو سره حساسیت درلوده، د افغان له کلمې سره حساسیت درلوده، هغوی مذاکرات ته لېږلي وو. آیا دا مذاکراتو دا لوبې وې؟ صحیح. قاری صاحب سید خوستي وویل چې د امریکایانو وتل دی مبارزه ګڼي د افغانانو او تاسې یوه لوبه. ولې؟ زه د یو افغان نظامي په توګه زه ویاړم په خپلو افغانانو چې امریکایان یې هم په ګونډو کړل او دوی وتل. دا د فخر ورځ ده. خو دا چې موږ وایو غیر مسؤلانه وتلي دي، تاسو وینئ چې دا لوبه اوس روانه ده، دا سیاسي تحریمونه، دا اقتصادي تحریمونه، دا هوایي حریم په لاس کې ده. خو دا لوبه ده که نه چې افغانان اوس هم تښتي. استقلال هم د 1 میلیون انسانانو په قرباني سره ترلاسه کړی ده، خاوره مازاره کړې ده، ولس هم وږی ده، اولادونه خرڅوي. له هېواد د ورځې 3,000 4,000 افغانان، هغه هم کدرونه، ځوانان چې د انرژي د کار ته ضرورت لري، هغه تښتي. دا لوبه نه ده، دا لوبه وه. له یو خوا د اوکراین جنګ پیل کېده، له بلې خوا نه اوس معلومیږي چې دوی له طالبان سره 2009 کال نه اړیکې درلودلې او هغه مهرې چې دلته راوستې هغه هم ښه خبر وو. یعنې د طالبانو بیا حاکم کېدل د یوې لوبې له ادرسه وو. صحیح؟ دې کې اوس ورځ تر ورځې تاریخ دا ثبتوي. خو دغه لوبه زما لپاره د طالبانو مبارزه او ښه سیاست و. دې ته ښه سیاست وایي. اوس هیله من یو چې دغه نورې لوبې هم ښې په مخ بوځي چې د افغانانو ګټه وي، دا تحریمونه لرې شي، سیاسي تعامل جوړ کړي. دغه پروژه‌یي عمل چې د افغان نجونو تعلیم، تحصیل او د کار په هکله
فرامین صادر کړي دي. ولې اسلام کې حق نه ورکړل شوی، خو دا هم لوبه ده. دا لوبه باید ختمه کړي چې افغانستان نور هم مستقل او یو قوي د افغانانو منځ کې والی راشي. ټول مرورونو ته باید غېږه خلاصه کړو. دا لوبه ده. خو کله کله لوبې چې د افغانانو په ګټه تمامېږي، زما وطن له اشغاله خلاصېږي، د والي وزیر رئیس ټول د پردیو د مختلفو هېوادو د 78 هېوادو په خواښه مقرر کېدل. اوس افغانستان کې یو تاثري امنیت له دې امنیت نه باید استفاده وکړو. ما ته زه پوهېږم چې په ما باندې نیوکې دي، خو لوبه چې د افغانانو په ګټه تمامېدلی شي هغه لوبه د ویاړ خبره ده. دا لوبه که چېرې نور حکومتونه هم کړې وای، زموږ هېواد به د یرغل لاندې او لوټې به نه کېدل، دومره افغانان به نه شهیدان کېدل لکه په جمهوریت کې چې د ورځې 400 تر 1000 نفره شهیدان کېدل. ډیره مننه. محمدي صاحب، امریکا افغانستان کې و 2 لسیزې خونړۍ جګړه وسوه. دغه هیواد له افغانستان څخه ترلاسه کړل. مننه کوم. دوی صرف افغانستان ته د افغانستان نه ترلاسه کولو لپاره نه راغلي. دوی په دې سیمه کې ډېر اهداف ځان سره درلودل. ایران تصرف لاندې راوستل، ایران باندې پافشاري، حقوقو ته لاره، دلته د سعودي عربستان ساکوم دغه شي دغه ته نږدېوالی، روسیې ته نږدېوالی، ترکیې ته نږدېوالی، یعنې دا د خو د افغانستان او د افغانانو قرباني بیا ولې؟ افغانان داسې خلکو، افغان ولس داسې ولس و چې په 10 روپۍ، په 20 روپۍ، 15 روپۍ، 10 روپۍ باندې خپل ضمیرونه سره خرڅوي. لکه خرڅ کړي چې وو، چا په یو نامه، چا په بل نامه، چا په بل نامه، چا په بل نامه. پاکستان کې داسې نه و، ایران کې داسې نه و. پاکستان ته د خدای او رسول نه مخکې پاکستان ده. د الله او رسول نه مني، خو د پاکستان نه مني. ایران هذا القیاس، تاجکستان هذا القیاس، دا نور هذا القیاس. دلته افغانستان کې داسې اشخاص پریمانه وو چې د امریکا د ګټو د حاصلولو لپاره ډېر ناچیزه قیمت باندې زمینونه خرڅ کړي، ورته لاره ورته ورکړي. خو بیرته چا وباسل؟ پوښتنه دا ده چې دوی ول بیرته چا وباسل؟ زنده ته بیرته دلته راځم. بیا دلته داسې ولسونه مو چې خپل وجود پسې، خپل ځان پسې بمونه وتړل، نه د خپل اولادو په قصې کې شول، نه د خپل بیبیانو په قصې کې شول، نه د خپل راتلونکي په قصې کې شول، بیا هم د خلک سره ویستل. خبل ته دان د امریکایان سره لاړل. مونږ انګلستان هم ورپسې اخیستی و، صحیح، مونږ روسیه هم ورپسې اخیستې وه، مونږ امریکا هم ورپسې اخیستې ده. زه دلته خوشحال یم چې مونږ امریکا ورپسې اندر صاحب وایي چې دا یوه لوبه ده او د لوبې برخې افغانان. سیاست خو ټول ده. امریکا ته طالبان راتګ، روسیې ته انګلستان راتګ، اوس روسیې سره هم قرارداد شوی و، د ډاکټر نجیب سره قرارداد کړی و. اوس چې وګورو ټول دنیا په یو سیستم، یو پالیسي او ډیپلوماسي باندې روانه ده. هیڅ چېرته هم داسې دغه نه چې بدماشي ډول نه چې دل نه شي بس خلاص راځي چې ځو. ټوله دنیا یو سیستم باندې روانه ده، که امریکا ده، که افریقا ده، که افغانستان ده، که پاکستان، ټول یو سیستم لري، یو ډیپلوماسي لري، ټول یو لوبه لري. هر څوک د یوې خبرې شاته یو بل هدف لري. وایي یو څه، کوي بل څه، کوي بل څه، وایي بل څه. دا خو واضح خبره ده. دوی د څوک انکار نشي کولی چې نه موږ د خدای لپاره مرغان نیسو. داسې امکان نه لري. لوبه وه، خو مثبته لوبه، لکه آخر خبر کې چې ویل چې مثبته لوبه وه. لوبه په داسې خاتمه شوله چې د افغانانو خیر پکې و. هغه جاسوسان چې خپل ضمیرونه په 15 ډالر باندې خرڅ کړي وو، هغوی مقابل کې عام ولس سره ودرېدلو. عام ولس په داسې شکل سره ودرېدلو چې هره شپه به چاپه وه، هره شپه به بمباري وه، هره شپه به مکمله ولسوالي سره قید وه، هر کور په کور یتیم کونډې بور یتیمان افغانانو سره ورکړل. زه خبر دې خوشحال دې ته نیم چې امریکا لاړه، بیا سره آزاد شولو. زه خفه دې ته یم چې امریکا به بیا کوم پروګرام سره جوړي، بیا به کوم ابرقدرت په افغانستان باندې حمله کوي. زه خفه دې ته دغه پوښتنه موږ ته مطرح ده. زه خفه دې ته یم. زه یو کلی کې یو مار راوتلی، مار چې په لار باندې ځي یو شان ځان نه پرېږدي، نشان ځان نه پرېږدي. ټول خوشحال چې مار تیر شولو. یو سپین ږیری خوندې سړی ناست و دوکان مخ ته ژړل، ویل ته ژاړئ. وایي زه ته خفه نه خوشحال نه یم چې مار لاړو، ته خفه یم چې دا د مار لاره شوه، بیا به راځي را باندې. انګلستان لاړو، روسا راغله، امریکا راغله، دا بیره به څوک راځي؟ دا ځل به څوک راځي؟ ځکه چې دا تاریخ ثابته کړې ده چې افغانانو هر وخت د شمشیر او د تورې د ډز میدان ګټلی. د بخاري لاسې 3 ابرقدرته، 3 فرعون، 3 طاغوت ورپسې واخیستل، په مخ یې ښه کړله. هم یې ځان ورباندې برباد کړل، هم یې دوی برباد کړل، خو ورپسې واخیستل. خو سیاست میدان بیا دا هم تاریخ سره لګي، سیاست میدان افغانانو سره بایللی دی. اوس اسلامي امارت د
هم د ملت په قرباني باندې هم د خپل تحریک په قرباني باندې اوس واک ته رسیدلی دی. که په لوبه باندې، که په ډیپلوماسي باندې، که په سیاست باندې، که په هر رقم باندې اوس خو ولکې ته رسیدلی ده. اوس خو ازادي حاصله شوې ده، اوس خو خپلواکي حاصله شوې ده، اوس خو ته حاکم یې، اوس خو ته د ټول افغانستان د 40 میلیونو نفوس ذمہوار ته، هم د الله په دربار کې او هم د ولس په سترګو کې، هم د نړیوال په سترګو کې. اوس به داسې میکانیزم سره جوړ شي لکه مخکې چې خصوصي صاحب ویل چې دا د ملت له منځه راوچت شوي دي. اوس ملت ولې بیا زجر سره وګوري؟ اوس بیا ولې قرباني له ملت څخه واخلو؟ اوس بیا ولې مشکلات په ملت سره جوړ کو؟ ولې ملت څخه اوس بیا امتحان سره واخلو؟ یو ځل ما سره د امان الله خان له دورې نه نیولې تر اوسنۍ دورې پورې هر حکومت، هر تحریک، هر پوزیشن چې حکومت ته رسېدلی ده د ملت په مټ رسېدلی ده. ملت ته سره شنه باغونه ورښودلي دي، مګر کله چې رسېدلی ده بیا ملت پرې غوستی ده. زه اسلامي امارت نه دا امید لرم، تقاضا لرم، غوښتنه لرم چې ملت مه پرېږده. پریښی ده؟ نه پرېښی نه ده، هغه به ولس سره وي چې پرېښی ده که نیولی ده. تاسو څه فکر کوئ؟ فقر زیاتېږي. زما د کور نانوایي، زما د ملت نانوایي، 4 طرفه نانوایان چې دي مازدیګر نه وروسته د کونډو بور یتیمانو سره ډکي. سل نیول دي ته نه چې ماته ته ازادي راوستله، تا ماته سیاسي ازادي راوستله، اسلامي امارت ماته اقتصادي ازادي راوله. زه دا منم چې مخکې زه خپل ولسوالۍ زازي اروب ته نشم تللی، د ناامنۍ له وجې نشم تللی. اوس دام را سره ته ومنه چې اوس ځکه نشم تللی چې فقر لرم، غریبي لرم، هغه پورې د تګ چکر پیسې نه لرم، اقتصادي بندیز نو سم لرم. که مخکې د ناامنۍ له خاطره نشم تللی ته افغانستان کې نشم ګرځېدلی، که چې اوس تا ټول افغانستان سره خلاص کو اوس هم نشم ګرځېدلی. الته د ناامنۍ له وجې نشم ګرځېدلی، اوس د اقتصاد له وجې نشم ګرځېدلی. یعنی اسلامي امارت چې اوس ولکې ته رسېدلی دی، اوس حکومت ته رسېدلی دی، اقتدار ته رسېدلی دی، دا د ملت پر مټ رسېدلی دی. د ملت له منځه راجګ شوي ولس دي، د ملت له خلکو څخه دي، همدا زموږ او تاسو ورونه دي، پلارونه دي، همدا زموږ او تاسو په قربانیو باندې کله به چې په کوم کور باندې د یو طالب لپاره چاپه ولیدل کېدله مکمله منطقه به ورسره نامنه وه، خوستی صاحب شاید مکمله منطقه به ورسره نامنه وه. یعنی ملت قرباني په حقیقت کې ورکړې ده. دا ځینې خلکو ته دا خبره فلمي ښکاري چې اسلامي امارت څنګه د ملت له منځه راجګ شوی دی. د ملت له منځه په دې معنی چې کله به یو طالب په یو ولسوالۍ کې امریکا ډرون روبس راغلو مکمله منطقه به بمباروله، یو به د طالب بچی ورسره شهید یتیم کېدلو، نور به سره عام ملت. یعنی د عام ملت قرباني سره اوس اسلامي امارت به دوه خبره تاریخ څخه زده کړي. یو دا خبره چې ملت پرې نږدې، که اقتصادي وي، که سیاسي وي، که کلتوري وي، که فرهنګي وي، باید د ملت غوښتنې او د ملت هغه مشروع غوښتنې باید سره ومني. چې تر څو ملت وګوري چې اسلامي امارت کې په حقیقي ډول سره ځان وګوري چې ان شاء الله تعالی مونږ اسلامي امارت سره کومک وکړو، مرسته وکړه، ځای ورکړو، قرباني ورکړه. اوس دغه د حکومت راغله د هم فزیکي ډول نه، هم سیاسي ډول نه، هم اقتصادي ډول باندې. ډېره مننه. خوستی صاحب، د وږي نه هم افغانانو او نړۍ ته څه پیغام لري؟ د وږي نه هم افغانانو ته او نړۍ ته یو ډېر ښکاره واضح پیغام لري. هغه دا ده چې هیڅ کله د هم لومړی خو نړۍ ته پیغام دا ده چې هیڅ کله د هم د هغه ملت د هغه ولس سره د سر جنګولو کوشش نه کوي چې هغه د ازادۍ روحیه لري. هغه که په خېټه وږي دي، هغه که په لاس کې وسله نه لري، خو چې مورال، فکر، عقیده د ازادۍ لري، هغه ملتونه څوک نشي ماتولی. افغانانو ته پیغام دا ده، هغه افغانانو ته چې هغه د امریکایانو سره په څنګ کې ولاړ وو، د امریکایانو ملګري وو، دا هیواد په امریکایانو خرڅ کړو، د هیواد سره خیانت وکړو، هغوی ته یو ښکاره پیغام دا ده چې دوی باید له تاریخ څخه زده کړي، عبرت ترې واخلي. هغه امریکایان چې د دوی سره ډېره ستره جفا وکړه، ډېره ستره بې وفایي د دوی سره وکړه، 20 کاله 21 کاله په دوی باندې د خپل ملت وواژه، د خپل ملت په دوی قتل کړو، د خپل خلک په دوی ووژل، په دې نوم چې دلته دیموکراسي ده، دلته حقوق بشر دي، دلته د ښځو حقوق دي، دلته د سړیو حقوق دي، دلته فلان ده او دلته بستان ده. او دوی ته تر آخرې ورځې پورې دا وعدې ژمنې ورکولې چې امریکایان به هیڅ کله هم تاسې یوازې پرېږدي. خو امریکایانو په ډېر غدر، په ډېر نازونمردانګي سره دا خلک دلته پرېښودل، په داسې طریقه یې پرېښودل چې موږ تاسې ولیدل.
تشریح ته ضرورت نشته. دوی دپاره یو عبرت ده. د روسانو د وتلو نه وروسته هم هغه خلک، هغه کمونیستان هوښیار وو چې د روسانو د وتلو نه وروسته یې د روسانو د وتلو نه عبرت واخیستو. زه په خپله منطقه کې داسې خلک پیژنم چې کله چې امریکایان راغلل نو موږ انتظار دا و چې دا پلانی خو ډېر غټ کمونیست دا به اوس د امریکایانو سره ډېر غټ سړی وي. هغه خلکو تر آخره پورې خپل کاروبار کولو، خپل تجارت کولو، تر آخره په دې 20 کلونو کې د امریکایانو یا د کابل د ادارې برخه ونه ګرځېدل. ولې؟ ځکه هغوی درس اخیستی و. هغوی سره به چې ته مجلس کې کېناستې هم دا به یې ویل چې دا د امپراتوریو لوبه ده، دې نه باید افغانان ځانونه وساتي. امریکایان دلته راغلي دا به دې ځای نه ځي، دلته بیا د افغانان داسې پاتې کېږي لکه د روسانو د وطنونو. نو موږ هغه افغانانو ته دا وایو چې دوی د تاریخ نه زده کړي، همدومره په ځان تجربه بس وه. او هغه افغانان چې هغې قربانۍ ورکړې دي، احساس د ازادۍ یې درلود، هغوی ته پیغام دا پروت ده چې عزم پکار ده، اراده پکار ده، قوي مورال، هوډ پکار ده. په عزم، اراده او په قوي مورال هر ناممکن ممکن کېدلی شي. هغه څه چې موږ عقلا تصور ممکن نه باله، یعنی موږ فکر نه کولی چې دا شی دې وشي، هغه وشول. وجه یې څه وه؟ وجه یې قوي عزم و، هوډ و، مورال و، ژمنتیا وه، عقیده وه. ګورئ د امریکایانو سره د 2000 لومړي کال کې امریکایان راغلل افغانستان ته. اندړ صاحب یوه خبره وکړه، زه ورسره موافق نه یم. څو ورځې مخکې ستانکزي صاحب فکر کوم په خپله مرکه کې وویل چې د 2009 کال نه موږ د امریکایانو سره په رابطه کې وو. دا کومه رابطه وه؟ دا کومه د یارانۍ رابطه نه وه، دا کومه د جاسوسۍ رابطه نه وه، دا د مذاکراتو رابطه وه. اسلامي امارت سره امریکایان د 2009 کال نه په ارتباط کې وو چې امریکایانو غوښتل، د امریکایانو اهداف څه وو؟ د امریکایانو اهداف دا نه وو چې دوی د افغانستان نه ووځي. د امریکایانو هدف دا و چې دوی د هم وي، خو چې کله دوی وپوهېدل چې دا مقاومت په زور نه ماتیږي، نو د خبرو لارې غوره کړي، د خبرو د لارې دغه خلک باید راوستل شي افغانستان ته. خو اندړ صاحب دا اشاره هم درلوده چې د اسلامي امارت بیا واکمني یوه سیاسي لوبه وله، یعنی دا لوبه له همغه مهاله شروع وه لکه 2009 د نوټ ورکه. ګورئ دې ځای ته زه راځم. امریکایانو د 2009 کال نه مذاکرات شروع کړل د اسلامي امارت سره. د دغه مذاکراتو پایله په 2011 کال غالبا موږ تاسې ولیده چې په قطر کې د اسلامي امارت دفتر پرانستل شو، د بندیانو تبادله وشوه. خو هغه وخت کې امریکایان د اسلامي امارت سره مستقیما خبرو ته کېناستل. د هغې وخته پره د 2011 کاله پورې د امریکایانو پالیسي دا وه چې موږ د تروریستانو سره خبرې نه کوو مستقیما. نو د دوی رابطې، د دوی ارتباطات چې وو، دا د دې دپاره وو چې دا خلک راوستل شي، په نظام کې نه ایستل شي. دا کوم خلک چې مخالفت کوي، وسله یې راخیستې ده، د دوی باور دا و چې دا خلکو ځکه وسله راخیسته چې دوی ته په نظام کې څه هم نشته، ځای نشته. نو چې دا دومره لګړ جګړ په نظام کې ځای شوي دي، پلانی جنګ سالار د پلانی جنګ سالار د پلانی جنګ، دا دې کې ځای شي. راځه دا دې دپاره مذاکرات روان وو. د 2011 کال نه امریکا کرزی په وخت کې حاکم و، کرزی چې کله مخالفت وکړو، د کرزي استدلال دا و چې هیڅ کله هم باید د طالب سره مخامخ خبرې ونه شي. طالب به د ما سره خبرې کوي، د مستقیما د امریکې سره باید خبرې ونه کړي، ځکه دوی دا خطر درک کړی و چې که طالب مستقیما د امریکا سره خبرې کوي، خطر یې څه ده؟ د هغې نه وروسته دفتر بند شو. پالیسي هم دا وه چې طالب باید په زور دې ته قانع شي چې د کابل د ادارې سره وغږیږي. ګورئ د 2019 کال پورې هم دا پالیسي روانه وه. رابطې هم وي، د قطر د دفتر سره رابطې هم کېدې په ټیټه سطحه، په لوړه سطحه. حتی هیلري کلینټن چې وه هغه د هغې په سطحه رابطې شوي د اسلامي امارت سره. خو د هغې غوښتنه څه وه؟ د هغې مکرره غوښتنه دا وه چې تاسې باید د اشرف غني د نظام د کابل د ادارې سره خبرې وکوئ، د موږ د وتلو په اړه هم باید تاسې د دوی سره وغږیږئ. اسلامي امارت دریځ دا و چې نه، موږ تاسې سره غږیږو، د کابل اداره واک او صلاحیت نه لري.
تاسې صلاحیت تاسې لرئ، واک تاسې لرئ، موږ هېواد تاسې اشغال کړی ده. دې دپاره ګورئ نظامي فشارونه، اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، مذهبي فشارونه، هر ډول فشارونه، د سولې په نوم فشارونه، خلک به د هلمند نه پیاده را روان کړو. صحیح همدا پوښتنه غواړم اندر صاحب زه د خبره مکمله کړم. د هلمند نه به پیاده خلک را روان کړل، هغوی ته پیسې ورکول، نو به هغوی چا دا چیغې واله چې موږ د سولې والا خلک موږ سوله غواړو. طالب د سوله وکوي او نقد په طالب و. د مذهبي فشارونه په هیواد د نه د هیواد نه د باندې، په سعودي کې، په پاکستان کې، په اندونیزیا کې، په ځای ځای دوی کوشش وکړو چې خلک راټول کړي، د علماو په نوم راټول کړي، د افغانستان د جهاد په اړه فتوا ورکړي. اقتصادي فشارونه، زور، داسې بمبارونه په 2013 کال او 2019 کال 2018 کال په دغه کالونو کې د تلفاتو ارقام تاسې که چېرته الاماره ویب سایټ ته سر ښکاره کوئ، شاید ارشیف کې اوس هم هغه شمیرې پرتې وي. په هغه وختونو کې به د میاشتې د یوې میاشتې د اسلامي امارت د مجاهدینو، یوازې د مجاهدینو تلفات د 1200-1500 نه اوښتي وو، یوازې د مجاهدینو. هغه عام خلک خو به چې دوی وژل هغه خو پرېږده، هغه خو بیخي لوړ تعداد و، خو یوازې چې مجاهدین به د میاشتې دوی شهیدانول هغه دومره تعداد و. دا نظامي فشار و. د دې ټولو فشارونو سره بیا هم امریکا په دې ونه توانېده چې طالب دې ته قانع کړي چې د کابل د ادارې سره خبرې وکوي. نو چې نه قانع کېدو، امریکایانو بله لار نه درلوده. صحیح، ډیره مننه. اندر صاحب تاسې د خوستي صاحب خبرې واورېدې، دی وایي چې امریکایانو بله لار نه درلوده، مجبور و چې له اسلامي امارات سره مستقیما خبرې وکړي. زه بیا په خپلو خبرو باندې ټینګار کوم، دا زموږ د کاکا زمونو د ماما زمانه دي، دا زبر ځواکونه. زه بیا وایم چې دوی ډېرې لویې لوبې کړي دي او لا یې کوي، نورې بسترسازي هم ورته کوي. امریکایانو ډېره لار درلودله په کوټه کې دا ټول طالبانو مرکزونه بمبارتولی شوی. که دوی پاکستان کې چې کومې مدرسې دي، همدغه انګلستان او عربستان امریکا یې پیسې ورکوي، ټولې لارې ورته معلومې وي. تاسو وګورئ چې د سټلایټ نه ډېر عکسونه د طالبانو په قسم توګه سره اخیستي دي، نور د دوی ټول مراکز ورته معلوم وو. هغوی لوبه ترسره کوي، بیا یې یادونه کومه چې افغان وژنه یې کوله. هغوی ته مهمه نه وو چې څوک په حکومت کې دي د پخواني اسلامي جمهوریت کې، څوک طالبان خواته دي. تاسو ولیدل چې په د جمهوریت ډېرې پوستې نظامیان یې هم بمبارد کړي دي، او ډېر داسې شواهد شته چې طالبان یې په تیارو کې بولي، لکه اوس چې داعش اوازې دي چې په تیارو کې ځینې شي ته بیایي. ځکه زموږ د حکومت تېر وخت کې هم رادار فلج و او ډېرې غټې لوبې ترسره شوي دي. د خوستي صاحب خبرو سره زه موافق یم، شاید د دوی همدومره هغه معلومات وي، خو نړیوال او همداسې موږ چې کومې څېړنې کړي دي، امریکایانو لوبه ترسره کوله او د دوی ډېرې پوستې د طالبانو د امریکایانو پوستو څنګ ته وې په لارو کې غرض یې نه پکوي. تاسو ولیدل چې په اخر کې طالبانو خپل اعلان وکړ چې څوک په امریکایانو باندې ډزې کوي او یا هم حملې کوي یا طالب وژني، هغه به څو کاله بندي وي او یا به اعدام کېږي. دا ټولې لوبې افغان ولس کې تباه شو. تاسو ولیدل چې د طالبانو هغه مشران چې په لومړي امارت کې تر اوسه پورې ټول مشران ژوندي دي او ډېر خلک زموږ له منځه تللي دي. اوس هم که چېرې یو سیاسي تعامل رامنځته نه شي، دا د افغانانو لکه ازادي صاحب چې ویل افغانانو تل غیرت کړی، خو په اجنبیان یې مات کړي دي، یرغلګر یې مات کړي، خو سم سیاست یې نه دی کړی. بیا یې نور یرغلونو ته لارې اماده شوي دي. اوس هم که یرغلونه شروع شي، دا مشران به همدغه پاکستان ډېره مننه اندر صاحب. قریب له پښو لاندې کېږي، وژل کېږي، به شهیدان کېږي، به زموږ کونډې به نور هم ډېرېږي، ولس به هم فرار کوي نور هېوادو ته، لکه دا دومره حکومتونو چې دا لوبه کړې. درست، ډېره مننه. محمدي صاحب، که په لنډه توګه راته ووایاست، له افغانستانه د امریکا او د ناټو ځواکونو وتلو وروسته څه پایله افغانانو ترلاسه کړه؟ پایله دا ترلاسه کړل چې بیرته ازادي سره واخیستله، بیرته خپل وطن په خپل لاس کې سره واخیستلو، هم اقتصادي هم سیاسي واخیستلو. خو زه وایم چې بشپړ ازادي هم ورته اخیستل شوې. څنګه اخیستل کېږي دا بشپړ ازادي؟ بشپړ ازادي په تعلیم اخیستل کېږي، په تحصیل اخیستل کېږي، باثبات اقتصاد باندې اخیستل کېږي، باثبات سیاست باندې اخیستل کېږي. هر مملکت چې باثبات اقتصاد و نه لري، هیڅ امکان نه لري چې دا بشپړ ازادي حاصله کړي. هر مملکت چې بشپړ
اقتصادي استقلالیت ونه لري، اقتصادي پایښت ونه لري، اقتصادي لارې چارې سره ونه لري او د تعلیم او د علم په ګاڼه سنبال نه وي، هغه هیڅ کله هم کېدای شي 2 درې سر آزاد شي، 2 درې خپلواک 15 شپږ ورځې وروسته بیا هم یو مشکل سره مخامخ کیږي. که چېرته د ازادۍ د پرمختګ لپاره، د ازادۍ د بقا لپاره کار کیږي، علم او تعلیم. ډیره مننه. باثباته اقتصاد. تشکر. قاری صاحب، تاسو فکر کوئ د ناټو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته څه پایله ترلاسه شوه؟ موږ ته پایله دا ترلاسه شوه چې موږ ازادي واخیسته، لکه څنګه چې افغانانو په تیر تاریخ کې د اشغالګرو نه ازادۍ اخیستې، داسې موږ ازادي واخیسته. موږ کورنۍ ستونزې لرو، په دې موږ اعتراف کوو او امید مو دا ده چې هغه کورنۍ ستونزې، خو هوایي حریم تر اوسه پورې نقص دی. نو دا هم یوه کورنۍ ستونزه ده. موږ به داسې وخت به انشاءالله راشي، داسې وړتیا به موږ ترلاسه کړو چې دغه هوایي حریم به هم د موږ په خپل لاس کې شي، لکه څنګه مو چې ځمکه په خپل لاس کې ده انشاءالله. تاسې ګورئ په نړۍ کې وګورئ کوم هیوادونه چې د اشغال نه آزاد شوي دي، اشغالګر له خپلې خاورې شړلې دي، هغه همداسې د صفر نه شروع کړی دی. ډیره مننه. په خیر اوسئ. اندر صاحب، په لاندو څو شیبو کې ستاسې نظر مخلود په دې اړه چې د امریکایي ځواکونو، ناټو ځواکونو له وتلو وروسته څه پایله تاسې ګورئ؟ په وینه کې، په رګونو کې ججي وي، موږ د ازادي په اخیستلو سره ډېره لویه بریا هم لاسته راوړې ده. اوس د افغانانو کار ده څنګه سیاسي سره کړو په اسلامي امارت نه ولاړو. دا د ټولو حکومتونو ناخوالې پاتې دي او هغه څوک چې اوس ځینې مخالفتونه کوي، هغه باید پوه شي چې په دې ستونزو کې د دوی لاس هم ده. افغانان باید زغم وکړي او اوسنی حکومت د معیاریتوب ته مخه کړي. یو حکومت چې اساسي قانون نه لري، په نیمه برخه د ټولنې چې ښځې دي بغیر تعلیم، کار، هر څه بند کړي، آیا دا حکومتداري به مخ ته شي؟ دا په خپله د انزوا خواته ځي. اوس د میدان د سیاست د افغانانو په لاس کې مهم ده. په خیر اوسئ. له تاسو درنو میلمنو ډیره مننه چې موږ سره برخه واخیسته. کورم ودان. درنو لیدونکو، دا وه د پژواک د لیدلوري د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت.